رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. د پلار رضا د الله رضا د پلار پر رضا کې چې دغه سپینځري بابا دا ستا په کور کې هغه سپیره پخوانی سپینځري هغه بابا چې ستا پلار دی چې درسو دې دغه راضي کړی نه وي والله که الله راضي او دا واورې دا حقوق العباد دي. د چا چې مور و پلار ناراضي وي او د دنیا څخه ځینې کللي رخصت شوي او دی په داسې حال کې پرېښی چې مور و پلار ځینې ناراضي تر دغه بدبخته کس د ځمکې پر سر باندې نشته. د الله په حضور کې د الله په وړاندې به پلار د دغه بچي شکایت کوي چې خدایه ما بخښلی نه دی ته به هم نه بخښې. الله سبحانه وتعالی وایي چې ته نه بخښې زه هم نه بخښم ځه جهنم ته. ځکه دا حدیث دی قرآن کې الله دا فیصله کړی وقضا ربک الله فیصله کړی ده. کومه فیصله کړی؟ الله تعبدو الا ایاه وبالوالدین احسانا. در ټولو اول مهم ټکی دا دی چې شرک به نه کوي. ګوره در ټولو خطرناک ظلم دا دی چې سړی د الله سره ظلم وکړي. د الله سره ظلم دا دی چې سړی د خدای سره شریک ونیسي یا په عبادت کې یا په استعانت کې یا په هر څه کې د الله تبارک وتعالی سره شریک ګرځول دا ډیر لوی ظلم دی. ان الشرک لظلم عظیم. دویم ظلم داری ځکه قرآن کې الله د خپل حقوق وروسته د بنده په حقوق کې اول حق مور پلار ته ورکړي. وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه دا د الله حق دی. وبالوالدین احسانا دا د مور پلار حق دی. د مور پلار سره ښه سلوک کوه. ته په ژوندی دا ستا مور پلار یو یا دواړه به ستا په ژوند کې هغه کلام عمر ته ورسېږي سپین زرتابه ته به ورسېږي د دې تور ورشته به سپین سي د مور تور سر به دې سپین سي. الله سبحانه وتعالی وایي ته به په دا وخت کې څه کوې؟ فلا تقل لهما اف. د اف کلمه به هم نه وایه ځکه ته چې د بازاره راسې تا غوټه په شا راخیستې ته چې کله کور ته راسې ستا هغه مېرمن چې ته پر مین یې ته د مور پر مور لاس پورته کوي د مېرمنې په وجه هغه مېرمن اول ستا د شا غوټې ته ګوري ستا د لاس په غوټې ته ګوري لیکن ستا مور ستا وطندي ته ګوري. ستا مور ستا د مخ رویې ته ګوري چې چېرته زما د بچي طبیعت خراب خو نه زما بچی خو بچا په بازار کې زیر کړی نه. نن د هغه بدبختې مېرمنې پر سر باندې تا خپل مور وشړل تا مور وغورځول تا خپل رزل لاس پر مور پورته کړي. یا صفا علینا افسوس پر موږ باندې.